او ما معاف کا. قرآن شریف کې الله فرمائی فغفر له، الله وبخ او فورا یو لوی لار د مدین په طرف پغی روان شو چې فرعون می وجنی راشه دی وطن نه ځانو. بس اوس کم ماشوم چې د بادشاہ په کور کې لوی شي، د بادشاہ کور کې، او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي، نه ګرمي پستر ګولی دی او نه یخنی پستر ګولی دی، او نه خپه پزمکه لګېدلی، نوکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس اقا الک په دشتو. اوس کم ماشوم چې د بادشاہ په کور کې لوی شي، د بادشاہ کور کې، او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي، نه ګرمي پستر ګولی دی او نه یخنی پستر ګولی دی، او نه خپه پزمکه لګېدلی، نوکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس اقا الک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان شو. اتک شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایا ته زما حفاظت وکړي. څنګه دی وحدیني سوا السبیل، خدایا نیغه لار راته وښیه. بس دم د الله نه سوال وکړي چې خدایا ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وښیه. اته شپې لس شپې تقریبا چې مزل یې وکړ، لاره کې دمه کېږي هم، ستړی دی، یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده، یو کوی دی. کوی په هغه کوي خلک راجمع دي، څوک د مشکونو کې اوبه وړی، څوک د څاروي اوبه کوي، او یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغوی سره ګډې چیلې دي، خو هغې یې د رش نه منې کوي، چوکې یې نیولې دي، رش ته یې نه پرېږدي. دی ورغې هغه جینکو ته ما خطبکما ولې دلته ولاړ یې؟ وایي مونږ هم دا ګډې چیلې روستې دي، خو دا سړي دي او دوی ګډې چیلې خپل څاروي سیرابوي، نو مونږ خو حیا ده، نو د سړو میانځ کې مونږ نه ننوځو، چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلې سیراب. یو روایت کې خدا سے راځي چې هغه سړي لاړل، نو لږې غوندې اوبه په هغه حوض کې پاتې شوې او په هغه کوي باندې یو غټه تیږه کېښوده، غټه تیږه مضبوط سر چې هغه د جنکو نه شو کولاولی. نو موسی علیه السلام ورغې هغه تیږه یې لرې کړه. او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام کې خو هغه زور خو و که نه، جذبات هم پکې و، د هغه خلکو په هغه رش کې دننه ورغې، لاسونه یې وړقول، خلک یې خوا دې خوا کړل. تاسو څاروي صاحب وایه دو جنکې دي غریبانانې، هغوی له لار نه ورکوئ. هغه بورقه چې پنځو شپږو کسانو به په شریکه رایسته، حضرت موسی علیه السلام ګرګړې په یوازې تا وایي، خو بیا راوویستې هغه جنکو له اګرې چې له سیراب کړې، او بیا لاړ یو سوري ته، سملاست ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای ستا خیر ته محتاج یم، کم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم. نه مې بړستن شته، نه مې تولی شته، نه مې څادر شته، نه مې زیاتي جامه شته. بلکې علما لیکي اخو دا یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي، د هغه سپلی خو نازکې وي که نه، نازکې سپلی وي، هغه مضبوطې نه جوړوي چې ډېر عمر کېږي، میاشت نیمله، نو هغه په لاره کې سپلی هم شتېدلی وي، پیاده روان دی اوس. او زه خو په منډه را تښتېدلی یم، خدایه دا به زما څه به کېږي. او ژوند یې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی، خدایه مور هم پاتې شو، ورور پاتې شو، قوم پاتې شو، دا څه په مصیبت وړېدم، الله څه به کېږي. جنکې لاړې، هغه د شعیب علیه السلام لوڼه وي. دا بل ابتلا ده. اوس یو ابتلا هلته نه ده، وفتناک فتونه، دا بله فتنه. هغې لاړل، بابا یو مسافر دی، یو مصري معلومیږي، د مصر دی، رنګ نه مصري معلومیږي، او ډېر بې کسه دی، بې سوکه دی معلومیږي. او ما بابا ډېر حیاناک هم دی، مونږ سره سترګې نه دي لګولې، او ډېر مضبوط پهلوان هم دی. او ټوله قصه پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی، هغه ته خو پته لګي، ورشه یو کسه ورشه او رایولې چې تاسو له ګډو چیلې سیراب کړو چې د هغې مزدوري موله ورکړو. دا یو پسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي، زما پلار چې دی نو هغه تا پسې را لېږلی، ما تا غواړي. څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي، چې تا زمونږ ګډې چیلې سیراب کړه، د هغې دله مزدوري درکړي. نو ویله ته مخکې شه، زه در پسې یم.
دا جنې مخکې شوه، موسی علیه السلام ورپسې دی، هوا راله د هغې دا پنډۍ وړقولې، دا پنسې پنډۍ ښکاره شوې. ای جنې وایي ته وروستو شه، ما ته شا نن اواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه، ګل طرف ته تاو شه، په تا مې نظر لګي، دې ته مخکې دی. او ورته اواز ورکړي داسې تاو شه داسې تاو شه. شعیب علیه السلام باندې وردن نه شو. چې وردن نه شو تپوس یې ترې وکړ کوم ځای نه رالې، څه مسله ده؟ ده ورته ټوله قصه وکړه. هېڅ فکر مه کوه، نجوت من الظالمین، خدای د ظالمانو نه بچ کړي. دې ته مدین وي، دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا پسې دلته څوک راتلی شي، دا بله علاقه ده، فکر مه کوه. او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی هلک کې د پیغمبرۍ اثار دي، ده نه به خدای پیغمبر جوړوي. او پوه شو پیغمبر دی، پیغمبر ته خو وحی کېږي. هغه جناب هغه جنۍ ورته وي چې بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین، خو ته مزدور به مونږ نیسو، مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو، نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هوتې دی ونیسه په مزدورۍ. او دا ډېر بهتر ډېر ښه مزدور دی، او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی. مضبوط څنګه دی بچې؟ وی بابا هغه لس کسه چې کومه برقه راوباسي په یوازې درېسته، هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو پکې ویسته ده په یوازې اخوا که. او امانتګرم دومره دی، حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه روسته کړم، ما ته یې نه دي کتلی. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ هلکه داسې وکړه، که دې خوښه یي نو ما سره مزدوري وکړه، او مزدورۍ بدل به څه در کوم، تنخوا به دې سي، تنخوا به دې که 8 کاله دې زما خدمت وکړه، مزدوري دې وکړه، نو زما دې 2 لوڼو کې یو به په نکاح دله در کړم، او که 10 کاله دې وکړه نو ډېر به ښي. تپوس یې ته وکړه عمر دې څونه دی؟ څه کم څه خوشه 30 کاله عمر یې دغې وخت کې. هغه ته پته و چې په 40 کاله پیغمبري میلاویږي. اته یا 10 کاله چې ما سره تیر کې عمر به 40 ته ورسېږي، پرېږده چې زما خوا کې په ګاونډ کې دله خدای پیغمبري ورکړي. خوښه دې خپله ده. هغه وشوه په دې فیصله، شعیب علیه السلام ته وایي او بالکل په دې فیصله ده، الله علی ما نقول وکیل. بس ټیک ده چې تاسو وی او ما سو وی، نو الله پې خبر، الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو. د شعیب علیه السلام خدمت پې کو، او د هغه ګډې چیلې به یې سرولې. شعیب علیه السلام ښه نو ګډو چیلو کې خو یو دا فایده شو چې پیغمبر دا سخت او د منډو تړلو بلد شي. دویمه فایده پکې سره د دې ګډو چیلو مثال داسې لکه امت، ګډو چیلې به درنه منډه وي، ته به ورپسې ځې چې رانه چې ته شرمخ ونه تښتئ، د امت به هم خیال ساتئ چې رانه شیطان ګمراه نه کړي. ګډې چیلې به درنه منډه وي، په پردي فصل به ورځي، ته به یې خو پردی فصل ونه خوري، نه اوس هغه نیته دوی پرې چې ویې خوري، دی ورته شا کي. که پردي فصل والا راغی لکه چیرې ښه ده، ما خو خیال نو نه اصل مسلمان چې دی به د پردي فصل خیال ساتي چې ګډه چیلې په پردي فصل ور نشي. نو ته به هم د خپل امت خیال ساتي چې دی رانه ګمراهیت او ګناه ته لاړ نشي. او د ګډو چیلو به د نور خیال ساتي چې نور رانه خراب نه کړي، باران یې خراب نه کړي، غلې رانه غلا نه کړي، داسې پوره د امت نگراني وکړي. پیغمبري ډېر ګران کار دی، لوی منصب او لوی عزت دی، خو کار ګران دی. نو ګډه چیلې پې وسرولې او ځان سره اوسو چې د پیغمبرۍ طریقې او چلم زده کړي. څوک 8 کاله یادوي او څوک 10 کاله یادوي. چې هغه موده پوره شوه نو حضرت شعیب علیه السلام ورته هغه خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق. او ده بیا خواهش ظاهر کړه چې زما خو 18 کاله وشو، د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېرئ، مور مې م یاده شوې ده، رور مې م یاد ده، خور مې م یاده ده. شعیب علیه السلام تسخر ته وایي که اجازت راکړې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات له. ډېره ښه لاړ شم، ګډې چیلې م وله ورکړئ، ښځه م ورته حواله کړه او پیسې م وله ورکړئ. خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه د پیغمبرانو نه نسبا دله را رسېدلې وه. علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه روړ، یو پکې د امسا وه، هغه یې ورته حواله کړه. او داسې په اثار یې نه راواله کړی. مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه، دا ګډې چیلې بودې نو یو کونټۍ پرته ده، هغه راواله. دی ورغې دا کونټۍ راواغېسته، وایي نه دا کېده بله راواله، هلته بله پرته ده، دا زما ده بله راواله. وایي چې دی به ورته هغې کې ګڼې کونټۍ پرتې وي، هم دا به یې ګوتلو راتله، چې بیا به یې راوړو تا ته نه وایم چې دا کېده بله پرته ده، بله راواله. وایي دا خو ما صاحب کېښوده، بله مې راواغېسته، نه نوي همغه دې راواغېسته چې هغه کېښوده، بله یې راواغېسته چې لاړو مقه ده. دا وایي دا بس هم ستا نصیب دی پکې.